سره په سپیشل نامه سلامونه ستړي مسئ تاسو ته تلویزون څخه د لنډو خبرونو لیدونکي اسمو قربانه مزلفه کاکړ د اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزارت په اروپا، امریکا، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د اکثرو سیاسي نمایندګیو کړنې او واک غیر قانوني بللی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه سفارتونو او کونسلګریو کار غیر قانوني دی. د دې سفارتونو نه د پاسپورتونو توزیع، نکاح خط، وثیقه خط صادرول او د اسنادو تاییدي مشته د منلو وړ نه دي. د دوشنبه په ورځ د جولای په 29مه د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره ټلیفوني خبرې وکړې. پزشکیان په دې خبرو کې خبرداري ورکړ چې پر لبنان باندې د اسرایلو برید د اسرایلو لپاره سختي پایلې ولري. ماکرون بیا له پزشکیان څخه وغوښتل چې په سیمه کې د تاوتریخوالي کمولو کې مرسته وکړي. د جرمني حکومت د دوشنبه په ورځ د جولای په 28مه وروسته له هغې خبرداری ورکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ګواښ وکړ چې که متحده ایالات په جرمني یا اروپا کې د توغندۍ د ځای پر ځای کولو اراده تایید کړي، روسیه به د منځني واټن اټومي وسلې تولید بیا پیل کړي. د آلمان د بهرنیو چارو د وزارت ویان فیشر په یو خبري کانفرانس کې وویل چې دا روښانه خبره ده چې موږ به د پوتین له دې ډول څرګندونو ونه ډار شو. فیشر همداراز وویل دا ډول توغندۍ د منځني واټن ویشتونکو اټومي ځواکونو د تړون له مخې منع شوي دي. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر اسرایل کاتز د دوشنبه په ورځ په یو ګام کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو احتمال شته، د شمالي اتلانتیک ناټو د تړون له غړو هیوادونو وغوښتل چې له ناټو څخه ترکیه وباسي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ګواښونو او د هغې خطرناکې وینا چې د یکشنبې په ورځ یې کړې وه، د اسرایل د بهرنیو چارو وزیر اسرایل کاتز د خپل هیواد ډیپلوماټانو ته امر کړی چې سمدستي د ناټو له ټولو غړو سره اړیکه ونیسي او د ناټو تړون څخه د ترکیې د ایستلو لپاره اقدام وکړي. کاتز پرون دا هم ویلي و چې اردوغان به د صدام حسین په سرنوشت اخته شي. د وینزویلا بیلابیل ښارونه وروسته له هغې د اپوزیسیون د اعتراضونو ډګر شول چې دغه هیواد د ټاکنو کمیسیون د وینزویلا مستفید مشر نیکولاس مادورو د ولسمشري ټاکنو ګټونکی اعلان کړ. د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو د دوشنبې په ورځ د وینزویلا په پلازمینه کې د مظاهره چانو د خورولو لپاره اوښکې بهونکي ګاز وکارول. د جنوبي کوریا یو نهاب خبري اژانس د جولای په 29مه نیټه په سیول کې د جاسوسو ادارو د راپور په حواله لیکلي چې کیم جونګ اون خپل لور کیم جونګ ای چې اوس نوې ځوانه ده د اړتیا وړ روزنه ورکړې ده تر څو راتلونکي وخت کې د هیواد د راتلونکي مشري په غاړه واخلي. د افغانستان د شل اوریزو لوبو لوبډلې مشر راشدخان په شل اوریزو سیالیو کې 600 ویکټې بشپړه کړې او په نړیواله کچه دوهم لوبغاړی شو چې دغه کارنامه یې په خپل نوم کړله. راشدخان د کرکټ په نړۍ کې یو مشهوره لوبغاړی دی او د افغانستان نه بهر هم زیات طرفداران لري. درنو لیدونکو دا هم د نن ورځې لنډ خبرونه له ملتیا مو مننه. تر بیا ښې چارې.